السلام علیکم ګلونه اوریدونکو لیدونکو امید لرم چې ټول به روغ جوړ وو. په نن ویډیو کې به زه تاسو له ښایم چې موږ د فیسبوک نه سټوري څنګه ډاونلوډ کولی شو. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یو نو زموږ چینل ته سبسکرایب کو او د غنټې بټن هم په اړه باندې کو چې زموږ ټولو ویډیوګانې د ټول نوال تاسو له درسي. سو شروع کوو خپله ویډیو. که تاسو په د ویډیو باندې پاپا پوښتې لړکا کیا کلیک وکړو فیسبوک په سټوري باندې، نو دلته فیسبوک داسې اوس پر یو داسې اپشن نه ورکړی چې تاسو د فیسبوک نه سټوري د اسانۍ سره ډاونلوډ کوئ. څنګه مو ویډیو سیو کوو داسې یو اپشن یې هم نه ورکړی او نه اوس پرې شته دی چې د هغې نه مو سټوري ډاونلوډ کړو. که تاسو په درې ډټونو باندې کلیک وکړو څنګه په ویډیو کې وي نو هلته تاسو ویډیو سیو کولی شو. دلته داسې اپشن هم نشته دی چې تاسو د هغې نه د سټوري ډاونلوډ کړو. موږ څنګه کولی شو د فیسبوک نه سټوري ډاونلوډ کړو. نو زه تاسو له یو ایپ ښایم. ما یو ایپ ډاونلوډ کړی دی. دا ایپ زه تاسو له ویډیو په لاست کې ښایم چې تاسو دا کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شو. دا ایپ چې کله تاسو ډاونلوډ کړو نو په دغه باندې به تاسو د خپل فیسبوک نه لاګین کړو او چې کله تاسو د فیسبوک نه لاګین کړو نو تاسو له دغسې یو سکرین مخې لرو شي. څنګه چې فیسبوک ته تاسو دغه هم هغسې استعمالولی شو څنګه خپل فیسبوک استعمالوو، هم لایک په خپلو ملګرو کول شو، هم کمنټ کولی شو، هر یو کار تاسو په دا باندې کولی شو. هغې نه بعد به تاسو د سټوري آپشن لر شو چې کوم د هم نردلې د سټوري دی دغه چې کله تاسو راشو نو دلته تاسو چې څومره سټوریونه دي هغه به ټولې ولیدی شي. نو زه په یوه سټوري باندې کلیک کوم او تاسو له ډاونلوډ کوم چې دغه نه تاسو سټوري څنګه ډاونلوډ کولی شو. زه دا سټوري ډاونلوډ کوم. تاسو ګورو دا ایډز د ختم شي. چې کله دا ایډز ختم شي زه تاسو له ښایم چې موږ سټوري څنګه ډاونلوډ کولی شو. اسانۍ سره تاسو د ایپ ذریعه باندې سټوري ډاونلوډ کولی شو. دا ایډز ختم شو. تاسو که وګورو نو د دوه ډاټونو کوم اپشن دی تاسو په دا باندې کلیک وکړو. چې کله تاسو په دا باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو د ډاونلوډ اپشن راشي. تاسو په دا ډاونلوډ باندې به کلیک وکړو نو تاسو اوس ګورو چې زموږ سټوري ډاونلوډ کیږي. زه تاسو له یوه بله هم ډاونلوډ کوم. زه دا سټوري ډاونلوډ کوم. بیا به په د دوه ډټونو باندې کلیک وکړو، بیا به ډاونلوډ اپشن باندې کلیک وکړو. یا به تاسو له د دوه ډټونو راشي دا باندې به کلیک کوو، نه بعد به ډاونلوډ اپشن باندې کلیک کوو، یا به تاسو له ډایرکټ ډاونلوډ راشي دلته باندې تاسو په باندې کلیک وکړو او ډاونلوډ وکړو. زه دا سټوري ډاونلوډ کوم. تاسو که وګورو چې کله مو ویډیو پلی کړه نو دا د ډاونلوډ اپشن راغللو چې کوم نوندې تاسو له لیده شي په دا باندې به کلیک وکړو او تاسو به خپله سټوري ډاونلوډ کو او دا سټوري چې تاسو ډاونلوډ کو دا ډایرکټ به دغه ځای نه ګلیري لسي. زه تاسو له اوس دا سټوریونه په خپله ګلیري کې ښایم چې آیا زموږ په ګلیري کې دا سټوریونه راغلي دي یا نه دي راغلي. تاسو لوډ شو خپل سټوري لوړم خپلې ګلیري له تاسو که په ګلیري کې وکړو چې کوم سټوریونه مو هلته ډاونلوډ کړي نو دلته کې راغلي د سټوري مو ډاونلوډ کړه نو دا دلته کې راغلي او ډاونلوډ شوي نو دغه طریقې سره تاسو اسانۍ سره خپل سټوریونه ډاونلوډ کولی شو. چې تاسو کوم سټوري خوښه شي نو تاسو د فیسبوک نه د دغه ایپ په طریقه سره ډاونلوډ کولی شو. اوس تاسو له زه ښایم چې تاسو د ایپ د کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شو، انسټال کولی شو او د ایپ نومه سره ټول نوال به خپل پلی سټور لوډ شو او پلی سټور کې به سرچ کو سیو سټوري. تاسو لکه چې لیدلی شي سیو STORY سټوري سیو سټوري ایپ باندې به تاسو سرچ کو او تاسو که وګورو د ډاونلوډ غوندې لوګو یې دو ډاونلوډ اپشن غوندې لوګو یې دو نو تاسو به دا هغه ایپ ډاونلوډ کو. تقریبا 5 میلیون ډاونلوډر یې نو دغه ایپ په ذریعه باندې تاسو د فیسبوک نه خپله سټوري ډاونلوډ کولی شو. نن لپاره داسې دومره وه. که تاسو لا زموږ ویډیو خلک یې دلې وي نو زموږ ویډیو سره لایک کو او زموږ چینل که نه وي زموږ چینل هم سبسکرایب کو. انشاءالله بیا به ملیږو چې په بله ویډیو کې د الله په امان.